او زه څه چل کومه شاته وینئ دا زما حال دی دوی په دې مرګرو کې زما دا حال دی. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. او نن ولاګ مې سټارټ کو تقریبا سهار 9 بجې دي. د ملګری راغلی دی او د ده څه کار دی چې هغې پسې ځو به او بیا چې دی که نه سره به ګپ شپ لګو نو چېرته ځی ما زموږ سره یې ښه جي. نو اوس چې دی که نه کور ته واپس رالم او ملګري څه کار و هغې پسې تللي وو نو اوس واپس کور ته رالم او تقریبا 12 بجې دي. 12 نه څه کم 12 بجې دي. نو بس لږ به ارام وکړو او بیا ماسپښین مانځه ته ځان تیارو. جمعې ورځ ده نو مانځه ته ځان لږ د وخته تیارول غواړي. اوس تاسو سره به ګپ شپ لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې ښه. نو اوس چې دی که نه ماسپښین مونځ هم وکړو کور ته راغلی وم خو اوس ملګري را روان دي وی چې څه چکر به لګو نو هغې ته انتظار کوو چې هغې راشي بیا به ځو چکر له تاسو به هم بوځو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې ښه جي. نو اوس چې دی که نه نو ملګري رالو او اوس راووتو دې غر غاړې ته چکر لګو او هلته به څه پخلی پخلی وکړو. میلمانه دي که نه هغې ځای نه رالو چې ستاسو په غرونو کې به پخلی کوو. نو مین خبره دا ده یاره چې اوبه نشته دی. کو چېرته اوبه راغلي لکه باران ډېر وخت وشي باران نه دی شوی نو په چینو او هر څه چې دا وچې دي نو اوس په ګورو که چېرته اوبه پیدا شوي نه ښه پخه الله دې وکړي چې یو چینه پکې وي که نه چې اوبه پیدا شي او که پیدا نه شوې بیا واپس راځو چېرته ځای ما زموږ سره یې ملګري چې دي که نه دا زموږ میلمانه دي نه نو ډېر د لرې نه رالو لرې نه خو لږ ښکته یو کلی هغې ځای نه رالو اوس به مونږ ځو هغې غر ته یي. زما ټول ملګري چې اوس دي که نه یو ملګري په انتظار دي چې لوښي نه دي راوستې هو زه خو ته هم تاسو ته او سلیمان لاړ شئ لرګي به راغونډ کړئ مونږ به ځو. هغې پورې ښکتې ځای نه رالو هغې ځای نه یي هغې ښکتې ځای نه ولې دې ځای ته راوسېدو دې ښکتې ځای پورې مخکې به اوبه وي چې بارانونه وي نو هغې ځای پورې اوبه رابهیږي او نن اوبه نه وي نو مونږ دې ځای ته بر راورسېدو. دا لږې اوبه دي دلته اوس نه وي مونږ دا هغې ښکتې ځای نه رالو او داسې مه راځئ داسې واپس کو ګټ ګران دی واپس راشي دغې طرف باندې. په دې تیلی کې مې چپ کته چاولي خو خوشتولو دپاره میان دې ټول ګیر چاپېره چولېده او تیلی یې سوری کړه اوس مې د جام کېښودو
غریبانان دي دوی لم څه پکار دي. دو په کیمرا کې بیزی دي، دې دوه اوس موبایل کې خو دغه یو فلم ګوري، دا دواړه په خپل تصویرانو کې بیزی دي. او زه څه چل کوم شاته وینئ، دا زما حال دی، دوی په دې ملګرو کې زما دا حال دی. خو بازار دي تپوس په زه کوم دې انصاف پکېږي لکه ادې ما ته ووایي ته دیګ مارې ورکه دا لکه خوږه خبره کوي ورکه ته ګورئ دا یوه خبره ده زما له لاسو پخلی چې کنه دا ګورئ ډېر خوږي. अपना लहजा धीमा रखिए साहिब, गरम तो हमें सिर्फ चाय पसंद है. خبره ده چې اوس ماښام شو او بیا به وروسته یا کیمرا کار کوي یا نه موبایل و که نه کیمرا را سره هم ده خو کیمرا خو ډوکوي نه موبایل کو کار کوي او نه او کار مار تیار دی نو روټۍ به خورو او ګپ شپ په لګو. حاجي نو اوس چې دی که نه بلکل تیاره ولګېده ماښام شو او دومره ښکلي چاول مې له پخ کړي دي راپور اوس خان دی اوس ښه چاول دې پخ کړي وو. بس کور ته روان شو تیاره ده نو زه صحیح نه مم نه ځکه چې موبایل مې فلیش لایټ راته مخامخ دی نو نور ګپ شپ چې دی هغه به کور لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. حاجي نو اوس تقریبا 11 بجې شوې او بر راته په غره کې موبایل بیټري لو کړې وه، کیمرې هم بیټري لو شوې وه او موبایل هم بیټري لو وه نو په هغې وجه باندې بیا ما دلته کور هم شاټ وانهغوستو ځکه چې موبایل مې چارج ته یې او لاګینګ چې دی بیخي رانه هېرو چې مطلب لاګ کې به شاټ اخیستل غواړي بیخي رانه هېرو. اوس 11 بجې دي تقریبا او زما ته لا ایډیټینګ هم دی او زه نن ډېر زیات ستړی یم. ولې ستړی یم تاسو ته ما باره هم ووي چې ټول پخلی ما کړی دی او په دې کې زما ملګرو وي چې پخلی دې خوږ نه و داسې چل دی هغسې چل دی او دا کیسه ده او هغسې کیسه ده نو په دې وجه باندې زه ستړی یم. اوس په ایډیټینګ هم کوم ایډیټینګ زما نه بیا ټایم زیات علي نو ستاسو نه اجازت اخلم. زمونږ نننی بلاګ چې دومره و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما راکړئ اجازت او د سباني بلاګه پورې خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.